شپاړسمه برخه. له هغه وروسته به مې پلار هره ګړۍ پوښتنه راپسې کوله، په ما پسې یې جاسوسان واچول او آن له ډېرې وړې خبرې به هم خبرېده. دی پوهېدلی و چې نه انګریزي وایم او نه مې هم د مکتب له کتابونو سره جوړه ده. په دې خبره ډېر زورېده. کله کله به یې خوشکه راته کوله او چې خوشکې به کار ونه کړ بیا به یې په پسته ژبه راته وویل چې زما خیر غواړي. یوه ورځ مې پلار له کوره ووت، یوه اونۍ ورک و. مور مې راته ویل چې پاکستان ته تللی دی، خو زه یې د تګ په علت ونه پوهېدم. د هغه په غیاب کې د کور پرېښودل هم راته ګران و. خو کله چې بېرته راغی په هماغه ګړۍ یې خپلې کوټې ته ور وغوښتم. رایاده یې کړه چې له قاچاق قبر سره غږېدلی یم. 8 لکه کلدارې مې پیشکې ورکړي دي او ته باید له امتحانه وروسته لندن ته لاړ شې. پلار مې ډېرې خبرې وکړې، خو کله چې یې خوله ستړې شوه زما نظر منفي و. یو ځل بیا کاوړ ورغی، سپکې سپورې یې راته وویلې او له خولې څخه یې ځګونه باد شول. څو ورځې وروسته یې بیا ور وغوښتم. دا ځل یې تندی غوړېدلی و او په پسته ژبه یې راته وویل چې سمه ده، رڼا به دې کور ته راشي، خو په یوه شرط. دا چې ما هغه ګړۍ څنګه احساس درلود نشم ویلی، خو پوهېدم چې په ژوند کې مې دومره خوشحالي نه وه لیدلې. زه د هغه هر شرط ته تیار وم. پلار مې رایاده کړه چې لندن ته به ځي. دلیل یې دا و چې له یوې خوا یې تاوان شوی او له بل لوري یې په بهر کې د زوی لوړې زده کړې لویه هیله ده. دا یې هم وویل چې تر اوسه لا د واده نه یې، رڼا هم کوچنۍ ده او 2 کاله وروسته به د کوژده او واده یو ځای وي. ما هم شرط ورته کېښود، دا چې کوژده به اوس وي خو واده ته کلونه صبر کولی شم. پلار مې په خندا راته وویل چې زما ژبه ده، ژبه هیڅ وخت له خپلې خبرې نه اوړم. زه په دې پوهېدم، خو د لا ډېر ټینګار لپاره مې د قسم د خوړلو ورته وویل. د هغه په ټنډه کې ګونځې پیدا شوې. یوه شېبه غلی و، ځمکې ته یې کتل، خو بیا یې سر پورته کړ او په خوشکه یې راته وویل چې سمه ده، د غزني په اولیاو قسم درته کوم. د پلار په قسم کې مې نور څه نشو ویلی. د هغه لاسونه مې ښکل کړل او په منډه له کلا ووتم. جانداد مې خبر کړ، دی هم بې له ځنډه زاړه چمبر ته روان شو. له هغه وروسته مې یو ځل بیا ژوند ته تمه پیدا شوه. له درسونو سره مې زړه وتاړه. تل به مې کتاب مخې ته نیولی و او د مور او پلار منونکی زوی و. کلني امتحانونه مې ورکړل او بیا داسې ورځ هم راورسېده چې په سبا یې باید ما کلی پرېښی وی. په هغه ورځ ډېر خواشینی وم. د رڼا لرېوالی مې نشو زغملی، خو کله چې به د پلار قسم را یاد شو ځان ته به مې تسلي ورکوله او راتلونکي ته به په تمه وم. ماسپښین مې د جانداد په واسطه رڼا خبره کړه چې غواړم درسره ووینم. ماخستن ناوخته له کلا ووتم. د چمبر دروازه خلاصه وه او د رڼا له رالېږل شوي پیغام سره سم باید کادانې ته ورغلی وي. همداسې مې وکړل. تپه تیاره وه، هېڅ هم نه ښکارېدل. زړه مې لړزېده. پر پروړه کېناستم او د رڼا د راتلو په تمه پاتې شوم. ښه شېبه ووته، بیا مې د پښو ښکالو تر غوږ شو او شېبه وروسته مې یو وارخطا غږ واورېد، جماله. ورو مې وټوخل. دروازه خلاصه شوه او ورسره مې سلګۍ واورېدې. ولاړ شوم. په توره شپه کې مې لاسونه وغځول، ګوتې مې له یو چا سره ولګېدې. ورو ژړا مې واورېده او شېبه وروسته مې د رڼا سر په ټټر پورې ولګېد. ما په لومړي ځل رڼا په غېږ کې ونیوله. دواړو ورو ورو ژړل. بیا زه غلی شوم، خو رڼا له اوښکې تویولې او شېبه وروسته مې ټټر د هغې په اوښکو لوند شو. وروسته مې د رڼا سر ورو له خپل ټټره بیل کړ.
دواړه پر پروړه کېناستو، خو د رڼا سلګۍ نه درېدلې. ښه شېبه نوره هم ووته. رڼا ورو ورو جړل او بیا یې په غریو کې وویل چې کاشکې تل وړوکتوب وای. زړه مې درد وکړ. یو ځل مې بیا د رڼا سر خپل ټټر ته رانږدې کړ او له دې سره د نجلۍ ژړا زور ونیو. ژړا یې نه تم کېده. زما هم سترګې ډکې وې او په دې ژړا کې ډېر وخت ووت. وروسته رڼا ولاړه شوه. اورلګیت یې ولګاوه او په کونج کې مخکې ایښودل شوې لمپه یې بله کړه. په بیړه مې ورته وکتل. د دړې له چولو څخه رڼا وتله. ولاړ شوم او خپل څادر مې په وره پورې راوځړاوه. بېرته په خپل ځای کېناستم. نجلۍ ته مې وکتل. ډنګره شوې وه خو ښکلې ښکارېده او تر غټو خړو سترګو یې تور او اوږده باڼه راتاو وو. زه تر ډېرو هلته کېناستم. له رڼا سره مې خبرې وکړې. په وار وار مې د خپل پلار قول ور یاداوه او ډاډ مې ورکاوه چې یوازې 2 کاله نور هم صبر وکړه. ما رڼا ته تر هغو خبرې وکړې چې سلګۍ یې په موسکا بدلې شوې. د کادانې د راوتو پر مهال مې هغې ته خپل یو عکس ورکړ. دا د لستوڼي د کیمرې په واسطه اخیستل شوی تور او سپین عکس و. هغې عکس پر ټټر پورې ونیو او کله چې یې د وروستي ځل لپاره راته وکتل، غټې خړې سترګې یې له اوښکو ډکې وې. سهار په خړه مې کلا پرېښوده. له کلي ووتم. ښه شېبه مې مزل وکړ. بیا مې شاته وکتل. له کلي د راوتلي کوخي ولاړ چمبر د بام پر سر یو څوک ولاړ و. جمال غلی شو. چراغ ته یې وکتل. پلته سوځېدلې وه. چراغ یې ورپورته کړ. له تیلو تش و. بېرته یې پر خپل ځای کېښود. پلته یې پورته کړه او ویې ویل موږ 4 تنه وو. په ستړو لارو مو مزل وکړ. له پاکستانه ایران ته واوښتو. هلته مو د پولیسو لخوا وهل وخوړل. د ترکیې په غرونو کې مو لار غلطه کړه. له یونانه وروسته سمندر توپاني شو او په پایې کې له 1 میاشتې ستړي او خطرناک سفر وروسته لندن ته ورسېدو. هغه مهال په افغانستان کې د طالبانو واکمني وه. جګړې زور نیولی و او په غربي هېوادونو کې به افغانانو ته دومره ستونزې نه پیدا کېدلې. ستا پلار هم مرسته راسره وکړه. مکتب ته یې بوتلم. انګلیسي مې یو څه ښه وه. امتحان یې رانه واخیست او په 10م صنف کې یې ونیولم. هلته ما یو واقعي ښار ولید. هوایي سړکونه، تر ځمکې لاندې روان اورګاډي، ښکلي تعمیرونه. دا هر څه عصري جوړ شوي وو، خو ما دومره خوند نه ورڅخه اخیست. زما په زړه کې به تر کلي وتلی زوړ چمبر ولاړ و او ډېر وخت به مې د رڼا په اړه فکرونه وهل. زه به غلی وم. خپل درسونه به مې ویل او زړه ته به مې ډاډ ورکاوه چې 2 کاله دومره وخت نه دی. له رڼا سره به واده وکړم او هڅه به مې دا وي چې هغه هم لندن ته راولم. 1 کال ووت او زه 11م ته کامیاب شوم. تر دې دمه مې انګلیسي ښه شوې وه او په درسونو کې هم بد نه وم. هغه وخت په ټول غزني کې ټلیفون نه و. مسافرو ته به لیکونه یا فیتې کیسټې ورلیږل کېدې او که به خبره ډېره بیړنۍ وه نو د یوه ټلیفون لپاره به خلک پاکستان ته تلل. په 1 کال کې مې یوازې 1 ځل پلار له کوټې ټلیفون راته وکړ. دی ډېر وغږېد. د کور ټول احوال یې راکړل، خو کله چې مې د رڼا پوښتنه ورنه وکړه اړیکه